وعلیکم السلام. ښه په خیر یې؟ نه کوم ولایت څخه خبرې کوي؟ د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه. مهربان ستا خدمت. دغه د ګفانې څخه مو دا وویل چې غواره وایستله، دلته مو زما ورور وبوله، قرار ما خپل سیمې کارت پرې وایي، قرار یې سیمې کارت یې راسته تېر کوي، اوس داسې ولاړه ورکه شوله راسته. د دې معلومات څه خو یې کشف کړي. څنګه یو ځل بیا ووایه؟ دغه دی غوا مو را وایستله د ګوخانې څخه، زما ورور وبول، ما د پیپ وسلې ته سیمې کارت پرې وایي، قرار غوا راسته تېر کوي. چې تېر یې کوي باره قرار داسې ټوپ کړله ولاړه راسته ورکه شوه، مال که مو دغه راسه کشف کړله. په همدې شمېره یا بله شمېره دی؟ یا بله شمېره ده، په دې شمېرې زنګ درته ووایي. بله شمېره چې دی له همدې شمېرې څخه موږ ته زنګ وهي چې درته وګورو، صحیح ده؟ نو خو هغه غوا تېر کړی، نو زه څنګه زنګ درته ووایم چې تاسې غوا راته پیدا کړئ، زه به غوا حلاله کړمه، باره به ځینې راوباسمه، باره به په هغې شمېره ورک شوې ده؟ وکې خو غوا تېره کړله. څنګه ورک شوې ده؟ داسې ورکه شوله، ګوره سیمې کارت مې پرې ویاوه، باره قرار غوا وچېښلې، قرار غوا راسه تېر کړئ، زما د لاسو ته دا زما ګوته هم وچېچله. شیدې چې کوینې هغه چیچې لري. محترم ستا شمېره پیدا شوله، اورې؟ ستا شمېره چې ورک شوې ده موږ نشي کولی درته مرسته وکړو، صحیح ده؟ تاسې کشف کړئ، نو تاسې نشئ کشف کولی، خو زما پلار لا کشف کولی شي. محترم ورک شوې ده؟ وکې خو موږ نشي کولی درته مرسته وکړو، نور پښتانه دی؟ نو خو زه څه خو هغه چې نشي کشف کولی، خو دا غوا شیدې نه کوي، په دې څه وکړو؟ نمایندګي مراجعه وکړه، بیا د غیر فعال د سم کار بیا کولی شي فعال وکړي او بیا کولی شي اخلي، نور پښتانه دی؟ یا اوس دا توره غوا را وایستله، د دې په نس کې چې وګورم په دې کې به هم نه یې. څنګه؟ ما توره غوا اوس د ګوخانې ته بله را وایستله، په دې کې خو به هم نه یې چې دا حلاله، خو په دې کې به نه یې دا زما شمېره. څنګه؟ او یاره ته کوم نه را سره پوهېږې، زه درته وایم دا بل په دا بلې غوا کې به زما شمېره نه یې. محترم دا شمېره خبرې کوي دی یا بله شمېره دی؟ همدا شمېره نه ده، بله شمېره ده، بله شمېره ده. غوا هم شیدې نه کوي، دا اوس سر ولې نه را سره خلاصوئ؟ په ما څه شوي، په تاسې څه شوي دي؟ زه د خدای چاته یم، اورې؟ نه مو غوا شیدې کوي، غوا مې سیمې کارت تېر کوي، تاسې سر نه خلاصوئ. محترم دا چې ورک شوې ده نمایندګي مراجعه وکړه، صحیح ده؟ نمایندګي چیرې ده؟ کوم ولایت؟ د هلمند ولایت نمایندګي په لښکرګاه کې دی، نماینده مراجعه کولی شي، نور پښتانه دی؟ لښکرګاه؟ هو. تا بچی څنګه یې مالدلي که یې مالدلي که یې ماته را معلوم وي، که میلدلي هم زه نه په پوهېږم، کوم ځای دی؟ محترم نمایندګي په لښکرګاه کې دی، کولی شي مراجعه وکړئ. ستا شمېره چې ورک شوې ده موږ درته نه شي کولی مرسته وکړو، منان لري که څخه علایم شي. نو غوا مو زموږ غوا هلته نمایندګۍ ته تللې؟ ستاسو له اړیکې څخه